این خورد زاید همه بخل و حسد وان خورد زاید همه عشق احد این زمین و فاک و ان شورست و باد این فرشته فاک و ان وست و داد هر دو صورت گر به هم مانند رواست آب تلخ و آب شیرین را صفاست جز که صاحب ذوق نشناسد شراب او شناسد آب خوش از شور آب جز که صاحب ذوق نشناسند طعوم شهد را ناخورده کی داند زموم مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک یو حکایت کشیشاوه د فاره د وضاحت د دغه خبرې چې دا توچي کیسه ذکر کړله چې هغه هم یو کل ولیدی هغه شخص چې پر سر یې وریښتان نه وه ولته هم د روغنو شیشه چپه کړې ده ځکه چې ده خو د روغنو شیشه چپه کړې وه نو هغه پر ځان قیاس کی د مبارک ذکر کړله چې ته به د پاکانو خلکو کار پر ځان نه قیاسې هغه چې نی په هر کار کې دی خپل مقصد لري لیکن و چې دی به پاک وي دا نه چې هر یو وایي زه پاک یم او قسمه قسم کارونه کوي یا دی به پاک وي رښتیاګو سړی به نو چې د رښتیاګو او پاک سړی وي د هغه پر خلکو باندې پر دغسې خلکو باندې به ته اعتراض نه کوې هغه به د ځان په شکل نه بولې ځکه چې ټول عالم په دغه وجه باندې ګمراهان ګرځېدلي دي چې ابدالان نه پیژني هغه خلک چې د رښتیاګو خلک دي یا نقبا دي یا رجبا دي دا طایفې د اولیاء کرامو دي هغه چې دوی نه پیژني نو چې نه پیژني نو به دوی څه شي کوي دوی به احتیاط کوي پر هر شخص باندې به دوی اعتراض نه کوي او پر دغسې لوړو خلکو باندې اعتراض دا د تباهي سبب دی او د احرمان اسباب دي د قرب الهي څخه بیا د مبارک ذکر کړله چې بدبخت چې دي بدبخت انسانان یا بدبخت کامل چې کفار دي هغه چې د انبیاء کرام سره د ټولو معجزات یې نه لیدله دغسې بدبخت چې سترګې وي یا د عام بدبخت دي چې دوی دغسې لوړ وړ خلک د هغو نیکۍ د هغو کمالات په سترګو نه ویني د هغو څخه مخالفت کوي نو کفار خو هم دغسې و دوی د انبیاء کرامو سره ځان همسره بلي اولیاء کرام دوی هم قسمه بولي او دا دی ویل چې دوی هم بشر دي موږ هم بشر یو دوی هم خوړلو چښلو خوب کوي موږ هم کوو لیکن دوی ته دا معلومه نه وه چې د دواړو په منځ کې بې منتها لوی فرق دی هغه دی په عالم کې ته وګوره زنبور چې دی او نحل چې دی مچمچۍ او غالبوزه دواړه د یوه ګوله څه خوراک کوي یو د مسلمانانو دپاره سبب د آزار ګرځي سبب د نقصان ګرځي او بل چې دی هغه د مسلمانانو د مؤمنانو دپاره سبب د شفا ګرځي نو دا خو سته هغه چې اوبه دي یو هم ځکه چشي نالان پشکې راشنی یو باڼس وي مابین یې خالي وي بل شکرګنۍ حالانکې دواړو یو رقم اوبه چښلي دي د دیو دا په منځ کې دا فرقونه ته نسې کولی دا افتاد ساله لار ده په مابینځ کې په اویا کالو که ته دا کمال ته ورسېدلې دی مبارک وروسته هم بیا وایي چې په هر څونه عمر کې چې تا دا کمال پیدا کړي ارزانه دې پیدا کړي ژر دې پیدا کړي که په اویا کاله کې دا کمال پیدا کړي هم چابک دی نو ته به کوشش کې
چې اصل شی پیدا کړي چې نور الهي دی. کم نور؟ نور د بقا بالله مراد دی. د مبارک چې نور ذکر کړي د څخه د مراد د نور څخه نور د باقی بالله دی. هغه نور چې وروسته در پناه و انسان ته د صفات نور د تور کول کیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا هغه وضاحت کړی دی. بی یسمعو و بی یبصرو چې ذات الهي فرمایي چې په ما سره لیدل کوي، په ما سره اورېدل کوي، یعنی زما په صفاتو سره چې دا صرافه ټوله نور دی. دغه نور د باقی بالله چې په وجود کې بقا پیدا کړي د ده وجود د دغه نور سره بقا پیدا کړي. هغه وخت نو چې ته دا نور پیدا کړي د دغه نور په ذریعه سره تا ته کامل او ناقص دواړه در معلومیږي. اوس نو د دغه وضاحت کوي چې یا دوه شان یو رقم نه دي چې ته به هغه وایي هغه هم سړی دی، امام صاحب هم سړی و، موږ هم خلک یو. نو ستا و د امام صاحب په منځ کې خو ډېر درون او ډېر لرې فرق شته. این خورد زاید هما بخلو حسد. بیکار انسانان چې خوري د دوی هغه صفات نور ترقي کوي. صفات چې دی بخل دی، حسد دی، چې دا د اوصاف ذمیمه څخه دوه صفت دي چې معنی د انفاق څخه ګرځي، بخل او حسد چې دی هغه چې ګرځي معنی د خلکو څخه ترحم ګرځي چې د ده سره احسان سوی دی زما سره ولې نه دی سوی. اعتراضات هم شته او د هغه سره د مسلمانانو باندې د انعاماتو اداینه چې سوي چې درته ولې ورکړل سوی ده د هغه انعدام کوي، نفي کوي. ورته بد اخلاق وده کې د خوراک په ذریعه سره د چټلو په ذریعه سره دا نور ټینګېږي. د مبارک بیا وروسته وایي یو ځای چې عمر چې در باندې چیر سي دا بخل چې دی، دا حسد چې دی چې انسان کوي نو خو کنټرولوي، د خپل د بخل اظهار نه کوي. لیکن چې دی ورته ضعیف پسې سپینږیری سي د بخل خبرې پر خوله جنجې راځي. ولې خو دی ورته ضعیف اوسو هغه بد صفات د نه کړی اصلاح. اوس یې هغه بد صفت در خولې راوځي، در مخ خو یې پټولی چې دا بد کار دی چې سړی زکات نه ورکوي، خیرات نه کوي او پلانکی نه کوي، دا خو بد کار دی. وروسته دی د خولې راباسي بیا. وان خورد زاید هما عشقي احد. هغه لوړ خلک چې دا خوراک ونکي هغه دی د محبت ماده لري. دغه د محبت ماده په ده کې چې د ذات الهي د نور ترکیب پیدا کوي. این زمین و فاک و آن شورست و باد. دغه مځکه چې ده د کامل مکمل اولیاء کرامو دا پاکه ده. و آن او د بیکاره خلکو مځکه چې ده شورست تروه ده و بد او بده ده. این فرشته فاک و آن دیوستو ده. په دې کې چې هر څه تخم وکړې ستا تخم ضایع کېږي، ستا تخم بقا نه پیدا کړي چې یو په 200 وګرځي یو په 1000 وګرځي. دا خبرې په دې مځکه کې نه پیدا کېږي. په کومه مځکه کې د بیکاره خلکو په مځکه کې د دوی سینې چې دي هغه تروې ګرځېدلې. په څه شي تروې دي؟ په بد اخلاقو تروې ګرځېدلې دي. هر شی چې ورواچې بیرته نه سي جنجې حاصلولی. نو این زمین و فاک د کامل او مکمل اولیاء کرامو د بدن سینې چې دي هغه پاکې دي، هغه کې د محبت الهي ورپوار بالا کېږي. و آن شورست و بد. این فرشته و پاک د دوی بدنونه لکه فرشتې چې د نور څخه پیدا دي، د دوی باطن چې دي داسې انوارات پشکې کېږي. و آن او د بیکاره خلک چې دي دیواست. دا د پای شیطان دی. و دد او درنده دی. درنده خو سرل کوي نورو لره. دیم د بدو اخلاقو په ذریعه سره خلک سری د خلکو څخه پیسې اخلي، پر خلکو ظلم کوي. هر دو صورتگر به هم مانند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. وای هر دو که دواړه دغه انسانان چې دي چې کامل مکمل دي یا عام سړی دی په صورت کې ګر که څه هم با هم یو در بله ماند مثل دي.
هم مثل رواست دا جایز ده چې ته ووایې چې دا دواړه سره یو شی دي دواړه انسانان دي یو شیوالی په چیش کې دی په انسانیت کې دی چې دا یو کلی ده نو آب تلخ و آب شیرین را صفاست ته نه وینې ترخې اوبه دي تروې اوبه دي او شیرینې اوبه دي د دریاب اوبه دي او نور د خوږې چینې اوبه دي دواړه سره یو رقم دي لیکن چې وی چې ښه در معلومېږي نو دا څه وخت در معلومېږي چې ستا ذایقه کار وکړي هغه به چینې قوه چې ذایقه چې ستا کار وکړي نو در معلومېږي چې یا دغه سړی چې دی دا تریخ دی هغه سړی چې دی شیرین دی آب و تلخ هغه اوبه چې ترخې وي او د هغه رقم آب و تلخو آب و شیرین را صفاست دواړه سره صفا دي لیکن په معنا کې ډېر فرق دی نو څوک یې پیژني وایي جز کې صاحب ذوق چې صاحب ذوق نه نشناست شراب هغه د محبت الهي شراب دی نسی پیژندلی هغه محبت دی په هغه شی کې پیژني چې د هغه په باطن کې وي نو یو پیژني چې یا دا سړی علیحده دی هغه علیحده دی دا خوږې اوبه لري هغه تروې اوبه لري په دا خوږو اوبه ولې دی پوهېږي خو د ده د باطن قوه چې ذایقه څه شي پیدا کړی دی هغه صورت پیدا کړی دی هغه د باطني حواس خمسو څخه قوه چې ذایقه کار کوي تریخ خو خوږ انسان ور معلومېږي جز که صاحب ذوق نشناسد شراب او شناسد آب خوش از شور آب دغه شخص چې دی هغه پیژني خوږې اوبه او از شور آب دغه تروو اوبو څخه نو جز که صاحب ذوق نشناسد طعوم شهد را ناخورده ای کی داند زموم اوس یو څوک دا اعتراض کوي چې دا عام خلک یې ولې نه پیژني وایي عام خلک خو یې په دې نه پیژني چې دوی محبت الهي نه لري دا محبت الهي چې دی دا لکه شهد لکه اصل چې یو ور سړی اصل وخوري نو بیا هغه ور معلومېږي چې دا موم دی چې اصل یې نه یې خوړلی نو خو دی اصل و موم نه سره پیژني چې یو وار یې دی وڅکي بیا ور معلومېږي چې دا اصل دی په دغه شخص کې اصل شته ما اصل خوړلی دی زه په اصلو پوهېږم ولې خو ده څه کړي دي نو هغه انسانان چې اصل پشکې کې دي هغه ورته معلومېږي نو جز که صاحب ذوق نشناسد طعوم هغه نه پیژني شهد را ناخورده هغه چا چې شهد نه یې خوړلی اصل یې نه یې خوړلی کی داند زموم دی د مومو څخه نه پیژني موم اصل چې سره لرې پراته چې څه پیژني خو چې یو وار یې وڅکې در معلومېږي چې دا چیش دی دا اصل دی هغه موم دی نو سحر را با معجزه کرده کیاس هر دو را بر مکر پندارد اساس هغه چې د موسی علیه السلام ساحران چې وه هغو څه شي وکړه سحر را با معجزه دوی سحر د معجزې سره قیاس کړی و فرعون خو هم دا ویله چې دا موسی علیه السلام ساحر دی نبی علیه السلام ته هم دوی ویله ان هذا لساحر علیم هذا لساحر کذاب ولا لا یفلح الساحر حیث عطا نو سحر را با معجزه کرده کیاس هر دو را دواړه بر مکر پندارد اساس چې دا سحر چې دی پر چمبازي بنا دی نو دا معجزه هم پر چمبازي بنا ده هغه چمبازي د سحر یې را نقل کوله و معجزې ته ځکه چې دوی دا دواړه یو سره بلله که د فرعون کې قومه وه او که د نبی علیه السلام مخالفین و دواړو دغسې ویله نو ساحران با موسی از استیزها برگرفته چون عصایی او عصا وای ساحران با موسی هغه ساحران د موسی علیه السلام سره از استیزها په وجه باندې د مخالفت چې دوی د حضرت موسی علیه السلام سره مخالفت درلودی برگرفته دوی واخیستله چون عصایی او عصا چون عصایی او لکه پر شکل باندې د لکړې د موسی علیه السلام عصا دیم لکړه راواخیسته دیم ور زموږ دا لکړه ده نو لکړه خو د لکړې فرق لري هغه چې سره د ټولو لکړو د روسیانو باندې د ده مبارک غلبه وسوله زین عصا تا آن عصا پرقیست ژرف
زین عمل تا آن عمل را هیچ شگرف وای زین عصا دغه لکاړه چې ده د موسی علیه السلام تا آن عصا د عام خلکو در لکاړو پورې دا ډېر فرق لري ژرف عمیق باریک دا لکاړه چې ده دا په امر الهي باندې معجزه ګرځېدله موسی علیه السلام ما تلک بیمینک یا موسی دا په چی شي په لاس کې ده دا خو لکاړه ده دغه فواید ما ته حاصلې ول په دې کې نور شیان هم شته دغه فایدې په دا لکاړه کې شته نو دا د مبارک معجزه ګرځېدلې وه او د جنت راغلې وه زین عمل تا آن عمل دغه عمل در هغه عمله پورې چې عمل د انبیاء کرامو دی او عمل د ساحرانو نو راهي شګرفت دا ډېر یو نادره او ډېر لوی فرق لري ولې وای لعنت الله ان عمل را در کفا رحمت الله ان عمل را در وفا لعنت الله د الله تعالی لعنت چې دی ان عمل را د عمل را د کفارو در کفا په وروسته کې دی د کفارو هر عمل چې دی د الله تعالی لعنت پر سوی دی ولې دوی ملعونین ګرځېدلي دي د الله تعالی په نیز د الله تعالی د رحمت څخه مردود دي لعنت چې شته وایي بود عن الرحمه دوی د الله تعالی د رحمت څخه په آخرت کې د همیشه دپاره دوی محروم پاتې دي په دنیا کې لا د نبی علیه السلام په برکت باندې چې دوی امت دعوت بولي په امت دعوت کې د نبی علیه السلام داخل دي نو نسبت د امتیت و نبی علیه السلام ته سوی دی ځکه د نبی علیه السلام د رحمت څخه دوی حصه لري په دنیا کې د نبی علیه السلام رحمت چیش دی دغه انعامات چې دنیوي دي دغه دنیوي انعامات د نبی علیه السلام په برکت پیدا سوي دي دغه څخه دوی حصه لري په دنیا کې ولې لري خو دوی امت دعوت ګرځېدلي دي لیکن په آخرت کې خو دوی حصه نه لري په آخرت کې په دنیا کې هم ظاهر رحمت دی په باطن کې لعنت او غضب الهي ورته متوجه دی لعنت له اوس فرعون څونه شان درلوده لیکن د هغه شانو باوجود د الله تعالی غضب ورته متوجه و لعنت الله ان عمل را در کفا عمل لره د کفارو د الله تعالی لعنت په فساد دی د الله تعالی غضب ورسره دی رحمت الله ان عمل را در وفا د انبیاء کرامو عمل لره په وجه باندې د وفاداري چې دوی کامل وفادار انسانان ګرځېدلي دي د الله تعالی په مخلوقاتو کې هغه اول انسانان چې دي هغه اکمل انسانان چې دي په وفاداري کې هغه خو انبیاء کرام دي نو د الله تعالی رحمت پر دوی باندې نازل دی نو کافران اندر نو لعنت او رحمت څونه فرق لنی وای کافران اندر میری بوزین تبع وای کافران چې دي اندر میری په مقابله کې په هم مثلی کې دوی طبیعت د بیزو لري بوزینه د بیزو ته وای د بیزو طبیعت لري دا کفار څنګه نو آپتی آمد درونی سینه طمع آپتی آمد آپت راغلی دی درونی سینه په دننه کې د سینې د دی یو آپت شته چې شه آپت دی هغه طمع د مال ده دوی طمع د مال لري نو چې لري څه وایي هر چی مردم میکند بوزینه هم بیزو څه چم کوي بیزو دا چم کوي چې هر څوک یو چم کوي دوی هغه چم کوي هر چی مردم میکند بوزینه هم هر څوک یو چم کوي بوزینه دا بیزو هم دغه رقم هغه چم کوي آن کند که مرد بیند دم بدم که از مرد بیند داسې دی آن کند دا بیزو هغه کار کوي چې د نارینه څخه یو شی وویني دم بدم آنن به آنن نو او گمان برده که من کردم چې او دا بیزو دا گمان لري چې ما هم هغه کار کړی دی لکه دا سړی چې کوي حالانکه د سړي او د انسان په مابین د بیزو په مابین خو ډېر فرق دی دا د بیزو یو فکر دی نو کفارو تشبیه ورکړی ده د بیزوګانو سره چې دا د دوی یو طبیعت دی او گمان برده که من کردم چې او فرق را کیدانت ان استیزرو کله دی فرق پیژني فرق را کیدانت کله دی پیژني دا بیزو ان استیزرو هغه د مخالفت مخ چې ښکاره کوي رو مخ ته وایي استیزه مخالفت ته وایي این کند از امر و آن بحری ستید برسری استیزه رویان خاک و ریز
وای ان کند از امر انبیاء کرام چې یو کار کوي هغه په امر باندې کوي ما فعلته عن امري وداعيا باذنه او دی داعی دی نبی علیه الصلاة والسلام موصوف دی په صفت دعوت سره لیکن باذنه تعالی تعالی په امر باندې ان کند از امر انبیاء کرام چې کی په امر باندې کی وان دا کفار چې کی بحر ستیز د پاره د مخالفت چې کی د جنگ کی چې د مسلمانانو سره دوی مخالفت لري نو برسری استیز رویان هغه خلک چې د دوی طبیعت د دوی مخان د مخالفت وي خاک ریز پر دوی باندې خاورې توی که نبی علیه صلات وسلام هم په غزوة البدر کې انګریزي راوایستې پر دوی باندې ویشته وکړله چې بیا الله تعالی ورته وفرمایل وما رمیت اذ رمیت نو برسری استیز رویان خاک ریز آن منافق با موافق در نماز هغه چې هغه منافقین دوی موافقه درلوده د مسلمانانو سره په لمانځه کې اسپایي استیزه لپاره د چه شي د مخالفت چې دوی په دغه وجه لمونځ کاوه چې دوی به ونه وایي چې دوی ونه وایي چې دوی زموږ څخه غیر دي حالانکه په باطن کې خو دوی مخالف وه د دغه مخالفت د پټېدو لپاره دوی دا لمونځ کاوه چا کاوه د منافقینو اسپایي استیزه آیه د پاره د مخالفت د پټېدو دوی دا لمونځ کاوه نه نیاز د الله تعالی د نیاز دپاره د الله تعالی د رضامندۍ دپاره خو دوی نه کاوه در نماز و روزه حج و زکات که په لمانځه کې وه که په روژه کې وه که په حج کې وه په زکات کې وه با منافق مؤمنان در برد و مات برد کامیابۍ ته وایي مات ناکامۍ ته وایي نو با منافق مؤمنان در برد و مات نو د منافقان چې وه د مؤمنانو سره په برد و مات کې شریک وه چې هغو به یو شی یوړی یو انعام بیا یوړی ول موږ ته هم راکړي ځکه چې موږ ته سره مؤمنان یو مؤمنان را برد باشد از ښه د دنیا انعامات خو دوی ورکوله لیکن په انجام کې کامیابي چا لره ده مؤمنانو لره ده مؤمنان را برد باشد برد معنا کامیابي وړل د یو انعام وړلو ته وایي وای مؤمنان را برد باشد څه وخت عاقبت په انجام کې بر منافق مات اندر آخرت منافقان چې دي هغه مات دي مولانا صاحب مبارک یو ځای فرمایي ماتي اویم ماتي اویم ماتي او بر منافق مات اندر آخرت منافقانو لره مات دي په آخرت کې هغه هم د شیطان کول دی را نقل کوي چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه سره مخالفت و دلایل یې ویله په آخر کې د شیطان ورته ویل ماتي اویم ماتي اویم ماتي او گرچه هر دو بر سر یک بازین لیک با هم مروزی و رازین وای ته د انسانانو ګوره دوی دواړه په یوه ځای کې په یوه محل کې ګزاره کوي لیکن دوی ډېر سره لري دي په معنا کې وامتاز اليوم ایها المجرمون په قرآن شریف کې هم ذکر دي په انجام کې سره جلا کېږي په دنیا کې سره یو ځای دي په آخرت کې دا ګرد سره جلا کېږي گرچه که څه هم هر دو بر سر یک بازیان پر سر باندې د یوې بازۍ دي چې دا د دنیا ده په دا لهو و لعب کې ګر سره اخته دي لیک با هم مروزی و رازیان لیکن په معنا کې یو مروزی دی چې هغه د مشرق و طرف ته یو ښار دی و رازیان او بل د رازي ښار دی چې هغه د مغرب و طرف ته دی نو په معنا کې لکه مشرق و مغرب دلته ځای ذکر دی مراد بود دی چې په معنا کې دوی دغه سره لري دي هر یکی سوی مقامی خود رود هر یکی بر وقت نامی خود رود وای هر یکی سوی مقامی خود رود هر انسان چې دی که منافق دی که مؤمن دی که کافر دی هر یکی سوی مقامی خود رود هر یو خپل مقام ته روان دی هر یکی هر یو بر وفق پر موافقت باندې نامی خود دا خپل نامه رود زی مؤمنش خوانن جانش خوش شود چې الله تعالی یو څوک مؤمن وبولي د دوی ارواحان خوشحاله ګرځي څوک یې مؤمنان بللي دي صحابه کرام مؤمنان الله تعالی به آمنو کما آمن الناس تاسې وایي ایمان راوړئ لکه د انسان د خلکو چې ایمان راوړی نه د ناس څخه څوک مراد دي سورة بقره کې صحابه کرام مراد دي
نو صحابه کرام الله تعالی په مؤمنانو یاد کړي دي ځکه دوی مبارکان چې دي په دغه باندې بې نهایته ډېر خوشحاله وه وایي مؤمنش خوانند جانش خوش شود چې دوی په مؤمنانو سره یاد سي د دوی ارواحان خوشحاله کېږي چې په قبر کې یا په حشر کې یو انسان په مؤمن سره یاد سي دا د دوی د روحاني خوشحالۍ دپاره یو لوی انعام دی یا په دنیا کې یاد سوي لکه صحابه کرام چې یاد سوي دي نو دا خو د دوی دپاره بیخي یو لوی خوشحالي ده چې الله تعالی څوک مؤمن وبولي نو هغه بیا کله بل شی کېدلی سي در منافق تند و فر آتش شود ور منافق که دوی منافقینو باندې یاد سي دوی تند ګرځي او ډک د اور څخه ګرځي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله سورة منافقین کې ذکر دی وای کله چې دا منافقین تا ته راسي الله تعالی په منافقینو باندې یاد کړي دي نو دوی چې په منافقینو یاد سي دوی تند ګرځي سخت ګرځي او د اور څخه ډک ګرځي یعنی غضب ورته راځي چې موږ ولې په منافق سره یاد شول نو خو ستاسې صفات د منافق دي په الفاظو کې خو شی نسته خو دا ستاسې اعمال تباه دي اوس دی مبارک فرمایي وای نام آن محبوب الذاتی و یاس نام آن محبوب دا نوم چې محبوب ګرځېدلی دی صحابه کرامو ته الذاتی و یاس خو د دوی د ذواتو په وجه باندې دی چې دوی مؤمنان دي الله تعالی مؤمنان بللی دي نام این مبغوض نوم د دوی چې مبغوض ګرځېدلی دی ضعافات و یاس دا د آفتو څخه د نفاق د دوی دي میم واو و میم نون تشریف نیز دی مبارک فرمایي وای ته چې بیکاره په نامه سره خو نو نه سمیږي خبره خو داسې نه ده وای میم واو و میم نون چې مؤمن دی تشریف نیست دا شرافت نه دی لفظ مؤمن جزفه‌ای تعریف نیست لفظ د مؤمن چې دی ما سوا د پیژندلو څخه بل شی نه دی چې په وپېژندل سي یو دا دی چې الله تعالی مؤمن وبولي خو نو لوی تشریف دی یا په عموما کې که یو څوک مؤمن نه ته وایي دا مؤمن دی نو په دغه مؤمن باندې خو نو دی مشرفه نسي ګرځېدلی تر څو چې حقیقي مؤمن ونه ګرځي او یو چې الله تعالی مؤمن وبولي لکه هغه په سورة بقره کې هغه علیحده دی میم واو میم نون تشریف نیست لفظ مؤمن جزفه‌ای تعریف نیست گر منافق خوانیش این نام دون همچو کجدون می خلد در اندرون وای گر منافق کچیر منافق خوانیش بلل وسی اشو د مؤمن لره این نام دون په دغه نوم سره چې کمزور نوم دی همچو کجدون لکه هغه لړم می خلد چې سړی وخوري اندرون په وړاندې اندرون په دننه کې در اندرون په دننه کې چې سړی لړم وخوري نو سړی څنګه په عذاب وي نو یو مؤمن بنده باندې چې اطلاق د منافق وسی دغسې په عذاب ګرځي گر نه این نام اشتقاقی دوزخ است پس چرا در وی مزاکی دوزخ است زشتی این نام بد از حرف نیست تلخی آن آب بی بحر از ظرف نیست حرف ظرف آمد درو مانا چو آب بحر مانا اندهو ام الکتاب بستانو کی گران دی بستان